السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک سفر به همیشه د جهاد لپاره او د نور څه مقاصدو لپاره چې به سفر کوو. یوم الخمیس و یعنی د پنجشنبې ورځ شپې ته جمعه او د غرنګه د قعب بن مالک راته نوم برک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برک چې به د هر سفر څخه رالی هغه به د ورځې ځان و مدینې منورې ته رارساوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم برک تاسې د شپې پر کور مه ورځئ چې ورځ چې کور ته ورځي، او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې چې کور ته ورځئ هغه خبروئ په یو طریقه له طریقو څخه خبروئ، هغه دا ډول چې د شپې مه ورځئ، د ورځې په سر کې ورځئ به هغه بیبي چې ته ځین مسافر یې هغه به ماښام ته ستا د زړه دپاره ستا د خوشحالتیا دپاره هغه د ژوند مناسبات وکړي. او دغه رنګه یو واقعه پېښ سوې وه چې یو نفر د شپې کور ته ورغلی و، د کور اهل بیتو او د کور قریبانو حمله پر کړې وه. وروسته چې پېژندلی و هغه خپل د کور سړی راغلی دی خو د شپې راغلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې د شپې کور ته وروته مه ورځئ، درنګ کوئ ځنډ کوئ سهار کور ورته ورځئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم برک یو وخت کې د مدینې منورې په ډېرو ژوندي حدودو کې شپه وکوله. صحابه کرامو ته ویل چې سهار تاسې کور ورته بیا ځانونه ورسوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم برک چې به سفر څخه راکلی د ورځې به راکلی، نو کوم وخت چې به رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بده بالمسجد مسجد نبوي ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم برکلی حالت به 2 رکعته لمونځ کاوه. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم برک چې په مدینې منورې ته رالی هغه به غویی یو شی یا اوښ یا پسه به حلالوه. نو سنت او مستحب طریقه هم دا ده چې انسان له سفره څخه راسي باید اولنی د کلي مسجد ته ورسي، هلته 2 رکعته نفل وکړي، له هغه څخه بعد خپل کور ته راسي. که الله هوس ورکړی وو الله دې ټولو مؤمنانو ته هوس ورکړي، پسه دې حلال کړي راتې وکړي. او چې په سفر ځي باید د کلي د مسجد څخه سفر شروع کړي، هلته 2 رکعته نفل وکړي، له هغه بعد کې بیا سفر وکړي. څومره به سفر په خیر وي څومره به ژوند په خیر وي چې شروع هم له مسجد ته، اختتام د سفر پای ته رسیدل هم له مسجد. موږ الحمدلله مسلمانان یو، زموږ تاسو د ژوند هغه د تعلق ځای مسجد دی. مسجد ګټه انسان ته کوي خو لیکن هغه زموږ تاسو کورونه و بنګلې هغه ګټه نه راته کوي. ځکه روایاتو کې راځي چې انسان به مسجد لمنځونه کوي یا هر ځای ښځه چې کور لمونځ کوي چې انسان وفات کړول سي هغه ځای ژاړي. الله جل جلاله ته وایي دلته یو ساجد و پر ما یې سجده کوله، دلته یو راکع و دلته به رکوع یې کولې، دلته یو ذاکر و دلته به ذکر کاوه. ځکه ټول شان ماسې وله ثقلینو هغه په عبادت خوشحاله کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان چې رواني پر مځکه ذکر کوي دغه مځکه پر هغه نورو مځکو غږ کوي. وایي الحمدلله پر ما خو ذاکر روان دی، په تاسو کې ذکر کوونکی څوک او که نسته. نو دغه مځکه عرض وکړي الله جل جلاله ولره چې زما مخ پخوا په سجدو مشرف و، اوس څوک نسته چې سجده را باندې وکړي. او دغه د سجدو مځکې به زموږ دپاره په ورځ قیامت شاهدي وي چې الله جل جلاله په حضور کې به مسجد د ښځې دپاره کور مسجد، د نارینه دپاره مسجد، دا به شاهدي ادا کوي چې یا ربه دا ستا بنده په ما کې لمونځونه کړي وه سجدې کوي. او دغه رنګه د سفر د آدابو څخه هغه هم دا دي چې سړی یو خپل اهل ته بچیانو ته چې وسې وي تر همسایګانو پورې تا د کلي د ملا پورې کلي د مسجد د طالبانو پورې په تحفه کې شیان راوړي. او کوشش کوئ عطرونه ډېر راوړي، عطرونه خلکو ته ورکوئ. یو خو به هغه نبوي سنت را ژوندی سي او بلکې څو شیان په تحفه کې ورکول، تحفه هم سنت ته، هغه شیان ورکول هم سنت. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته ورکول لکه تسبیح او خوشبويي او مسواک. کوشش کوئ مسواک او یا تسبیح او یا عطر دا د سفر سره راوړئ او قریبانو او انډیوالانو ته ورکړئ. ځکه وایي انس رضی الله عنه مبارک همیشه د چا عطر نه ردول، چې چا به عطر ورکړ د نه ردول. نو صحابه کرام وایي موږ پوه سو چې انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره 10 کاله په کور کې خدمت وکړي، خادم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. نو موږ ته پوهېږو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عطر خوښ او نه ردول چې انس یې نه ردوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک هم خوشبويي درلوده، خو په هغه باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د زموږ تاسو دنیايي عطر هم خوښ وه. نو خوشبويي لګوئ، خصوصا د لمانځه په وخت باندې خوشبويي لګوئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې چې بدبوی یې شی خوړلی لمانځه باندې مه درېږئ، هغه کرام الکاتبین ملائک په عذابېږي. که چا نسوار کړی هغه دې په خولو اوبه وګرځي، که چا سګرېټ کولی هغه دې په خولو اوبه وګرځي.
تاسې کوشش کوئ چې په خوشبويي حالات کې په لمانځه باندې ودرېږئ. یا خو چې ستا همسایه مجاور پر څنګ درسره ولاړ هغه به نه در په تکلیفېږي. او خوشبويي د انسان د صحت لپاره هم یو هغه شی دی چې د انسان صحت قوي کوي، د انسان روحیه قوي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه امت ته فرمایلی دي چې زموږ د دنیا او د آخرت خیر پکې وي. سړی خوشحاله خصوصا هر لمانځه ته سړی عطر ووهي. زه خپله چې وس مې کېږي هر لمانځه ته عطر ووهم او په سفر کې را سره وي. دا کلیوال اوس دی را سره عادت شوي دي. بعضې مولي صاحب چې ته نه یې د مسجد خوشبويي هم نه یي چې ته راسې دا مسجد کې خوشبويي الله دې مو د ایمان په خوشبويي باندې خوشبويي. نو چې انسان خوشبويي لګوي ډېر خوند کوي. ښه عطر ښه عطرونه لګوي یو سنت دی، بل دا د ژوند یو ارزوم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر کوي ستاسو د دنیا څخه 3 شیان راکوي: عطر لګول، نکاح حلال شرعي نکاح، او قرة عین بالصلاه لمانځه سره سترګې سړول. رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر چې د الله جل جلاله مینه او محبت هم پر غالبه سلسلې به په لمانځه درېدی. هغه سړوالی د سترګو په لمانځه کې راوستی. موږ هم باید نبوي نصح عملي کړو، عطر ولګوو، عطرونه ولګوو او د لمانځه پایبندي وکړو. یوازې نه چې فرض لمونځه، نوافل باید ډېر وو. او دا بله خبره به اوس د زنانه هم په ګروپانو کې د هغه پخوا به چې نکاح یې وکړي، ودونه وو، په هغه صورت کې چې عدل کوي. له بده مرغه د زمانې مسلمانان عدل نه کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې بین الازواج عدل نه کوي ورځ قیامت به دا یو بغل مړ وي د الله حضور ته به راپورته کېږي. عدل که وسي بیا یوه ښځه په بله خوا نه بدېږي. که د الله جل جلاله قرآن چې اجازه ورکړې ده او الله اجازه ورکړې ده، د الله رسول اجازه ورکړې ده، په دې کې یو مصلحت شته. دا چې موږ له چوکاټه ایستلې ده چې نوې ښځه چې مو راوړله زړه خوار کوي، لکه بیا مطلقه لکه طلاق سوې دی، دا زموږ ظلم او جبر ده. نو که په عدالت او د الله جل جلاله د رسول په طریقه باندې لور ښځې وسي، حتی دغه ښځې به ووایي چې موږ ډېرې خوشحاله یو وخت چا ماته وویل زه د ښځو مابینځ کې داسې ژوند کوم چې دوی وایي موږ باید دا نورو ښځو ته لا دا درس ورکړو چې تاسې پر 2مه باندې ورځي، پر 3مه باندې ورځي. نو له بده مرغه چې 2مه یو کور ته راسي، اختلافات، جنګونه، استکوړي و جادوګرۍ سره شروع شي. نو القرة عین بالصلاه په لمانځه سره سترګې څړول او عطر لګول رسول الله صلی الله علیه وسلم او خوشبويي. الله جل جلاله دې 3 سره شیان په موږ کې راولي په نیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متابعت، نه په نیت د خواهشات. کتاب الاداب د امام بهقي صفحه 415 حدیث رقم 903. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم.